د دې ورو بوختنه د چې کله د ماښام او د ماخوستن مونځ سړی یو ځای وکړي د باران د وجې نه یا بل عذر د وجې نه، نو آیا دا ویتر به همدغه ټیم کې سړی کوي او که دا به وروسته د ماسخوتن د ټیم د داخلېدو نه بعد کوي؟ جواب دا دی ورور، په دې کې دوه قوله د اهل علمو دي. یو قول د اهل علمو دا دی چې دا به ماښام مونځ پسې کولی شي، یعنې ماخوستن مونځ چې وکړي د ماښام مونځ پسې په دغې وخت کې کولی شي. او دا مذهب د حنابلو هم دی په دې څلورو مذاهبو کې، او مذهب د شوافعو هم دی. هغوی وایي چې دا ویتر تابع دي صلاة العشاء د مسخوتن د مونځ تابع دي. هر کله چې صلاة العشاء مسخوتن مونځ دا جائز شو چې په ماښام سره وشي، نو ویتر خو په طریقه اوله سره دا بیا جواز لري، په کار ده چې دا په دغه وخت کې جایز شي. بله دا ده چې دا فرض د مسخوتن مونځ دا فرض دی، او دا بیا په خپل ټیم کې اصل کې فرض دی چې هغه د مسخوتن ټیم داخلېدل دي. هر کله چې شرعاً د ماسخوتن مونځ دا د ماښام کې مونږ ته جائز کو، نو هغه به د سره بیا جائز وي. او دا فرضي مونځ دی چې دا جائز شو او هغه سنت دی مؤکده، نو هغه په طریقه اوله سره جائز کېدلی شي او دا د دې تابع دي. نو گویا کې دا مسخوتن مونځ او دا ویتر د دې هم دا اوس ټیم دی، دای ټیم دی، دا ماښام مونځ پسې چې دی وکړو دای شرعاً ټیم دی. اوس شرع متولی تاسو دې وخت کې کولی شئ. نو بنا پر دې قول باندې سړی کولی شي چې مسخوتن مونځ د ماښام پسې وکړي د عذر د وجې نه، ویتر هم پسې کولی شي، کوم اشکال په دې کې نشته. دویم قول د اهل علمو دا دی چې نه، دا به نه کوي، دا به د مسخوتن مونځ پسې وروسته کوي. وایي ځکه وایي دا د مسخوتن مونځ پورې کوم تعلق نه لري، دا مسخوتن مونځ پورې کوم تعلق نه لري، په دې وجه باندې دا به وروسته کېږي. نو موږ ویو او اختلاف هم په دغه ځای کې دی اصل کې چې آیا دا د مسخوتن مونځ تابع دی او که نه دا مستقل مونځ دی او خپل خاص وخت لري. اختلاف د دې ځای نه پیدا شوی دی. خو المهم خلاصه دا شو وروره چې ښه به دی سړی مسخوتن مونځ نه بعد وکړي، یعنې مسخوتن مونځ ټیم چې داخل شي ویکي بیا د اختلاف نه په دې کې ځان ویستلی، اختلاف نه ووتلی، ځکه په دې باندې خو اتفاق ده چې د مسخوتن ټیم داخل شو بیا دا جایز به سړی کوي، او دا اتفاقي قول دی. نو که سړی وروسته کې دا به افضلی، دا به غوره د اختلاف نه به ځان وباسي. او که څوک یې مخکې کوي نو جایز دی، لکه څنګه چې فرض مونځ هغه را مخکې شو او دا د هغې تابع دي، دا کولی شي. هذا بالله تعالی التوفیق والله اعلم.